لغټ رضالت خبر شي پاکستان ته چا ولې او سکا چا کړي. سلام وخت مو په خیر. بدبختانه موږ داسې بې وجدانه هیوادوال او چارواکي لرو چې حتی زموږ مرګ او بې وسۍ ته ناست دي او په هېڅ حالات کې هم له غلا منافقت او رضالت لاس نه دی اخیستی. خبر دا دی چې افغانستان ته د کورونا لپاره رالیږل شوي 32 وینټیلیټورونه پاکستان ته تښتول شوي. دغه وینټیلیټورونه چې نړیوالو له افغانستان سره مرسته کړې وو ارزښت یې 800,000 امریکایي ډالره دی. د افغانستان مشهور خبري اژانس پژواک وایي هغه غږونه او انځورونه یې ترلاسه کړي چې پکې له عامه روغتیا وزارت څخه 32 د مصنوعي تنفس ماشینونه پېښور ته قاچاق شوي دي. دوی وایي دا معامله د واټس اپ له لارې ترسره شوې. بلخوا روغتیا وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. جالبه ده د څه شي څېړنه وینټیلیټور وزارت ته سپارل شوی و او له همدې وزارته قاچاق شوی او د کس پیدا کول یې کوم سخت کار نه ده. دا خو د پژواک کور ودان وي چې خبرې رسنیز کړ که نه څوک به پرې خبر شوي هم نه و. دا ښه زموږ د روغتیا وزارت په هر حال د روغتیا وزارت له لومړي سره د کورونا سره د مبارزې لپاره یوازې دومره کړي چې ویلي دي کورونا جدي ونیسئ. نورې کورونا سره مبارزه کې هېڅ هم ونه کړل او یوازې میلیونونه ډالر چې نړیوالو مرستې کړې وې هایپومیل کړل او هغه پیسې په خپلو منځو کې تقسیم کړې. د وینټیلیټورونو غلا هم په داسې حال کې له افغانستانه شوې چې هېواد کې د کورونا اکثره ناروغان د اکسیجن د کمښت له امله ساه ورکوي. بدبختانه کورونا زموږ لپاره وبا اما د افغان چارواکو لپاره په نعمت بدله شوې او هر راز غلاوې پکې وکړې او په دې لړ کې په هېڅ هم صرفه ونه کړه. دا وزارتونه او حکومت چې تر دې حده په فساد کې ښکېل ده چې حتی د نړیوالو لخوا خیرات شوي وینټیلیټورونه هم پکې قاچاق کیږي او بیا په ابدي دښمن پاکستان پلورل کیږي. نو بیا د آینده لپاره حکومت هم د خلکو د ملاتړ تمه نه کوي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخونکي خدای سپارم. د الله په امان.